چې روغ او جوړ به یاست او یوه ښه ورځ به مو پیل کړې وي. ملګرو نن د تا یوې نوې زبردست طریقې سره حاضر شوی یم. هیله ده چې دغه طریقه مو خوښه شي او ګټه ترې واخلئ. ملګرو طریقه په دې ډول ده چې څنګه کولی شو هغه اپلیکیشن چې په پلی سټور کې په اتومات ډول اپډیټ کیږي، یعنی چې مثلا خپله اتوماتیک ډول باندې اپډیټینګ شروع شي، نو څنګه کولی شو چې د هغه مخه ونیسو، یعنی په اتومات ډول زمونږ هیڅ اپلیکیشن اپډیټ نشي. نو که تاسو هم غواړئ چې دا ستونزه تاسو موبایلو کې هم وي چې په اتومات ډول اپډیټینګ شروع کیږي یا یو اپلیکیشن اپډیټ کیږي یا بل څه، نو تاسو هم کولی شئ چې هغه بند کړئ او د خپلو امبیانو مخه ونیسئ. نو لومړی به تاسو راسئ پلی سټور ته. کله چې پلی سټور ته لاړئ دوستانو، بیا به تاسو دا 3 خطونه وینئ دا کونج کې، دا به تاسو کلیک کوئ. بیا به لاندې راسئ او په سیټینګ باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې سیټینګ باندې کلیک وکړئ دوستانو، دلته تاسو ته لیکي، دا تاسو لیدلی هم سئ، اوټو اپډیټ اپ، یعنی چې اتوماتیک ډول باندې د اپلیکیشن اپډیټ. نو دلته تاسو کله دا کلیک کوئ، نو دلته به دوستانو تاسو ته یو لیکلی وي چې اور وای فای آنلی، ستاسو یوازې په وای فای باندې کولی شئ چې دا اپډیټ کړئ. او پورته چې لیکلی د اور اني نیټورک، چې په هر نیټورک باندې یا موبایل ډیټا وي یا وای فای وي، نو په اتوماتیک ډول به دواړو کې هغه کېږي، روانېږي دا اپډیټینګ. نو که تاسو غواړئ دا بند کړئ، نو لاندې لیکلی د ډونټ اوټو اپډیټ اپ، یعنی چې نه دی زموږ اپډیټ دی په اتوماتیک ډول نه کېږي. نو تاسو به دا لاندې کلیک کړئ او ستاسو بیا به ډن وهئ. نو کله مو تاسو دا سیټینګ وکړ، نو ستاسو هیڅ اپلیکیشن به په پلی سټور کې په اتوماتیک ډول باندې نه اپډیټ کیږي. او دوستانو یو بله طریقه هم دلته ده چې اوټو پلی ویډیو، یعنی په اتومات ډول د ویډیو پیل کېدل، لکه چې که چیرې به تاسو لیدلي دوستانو تاسو یوټیوب ووایئ یا بل څه، تاسو ویډیو په اتوماتیک ډول باندې خلاصېږي. دا به کلیک کوئ دوستانو، دا هم ډونټ اوټو پلی ویډیو باندې کلیک وکړئ لاندې، او بیا به ډن وهئ، نو ستاسو سیټینګ به مکمل شي. نو دا ډېره ښکلې او اسانه طریقه وه. په دې طریقه تاسو کولی شئ تاسو خپلې امبیانو مخه ونیسئ او تاسو کم امبیانې ختمې شي. نو دا سیټینګ ضرور په خپلو موبایلونو کې وکړئ. نو تر بلې ویډیو چې زه ستاسو درنو حضور ته حاضرېږم، تاسو په پاک رب سپارم. ښه وخت ولرئ، ښې شېبې ملګرو.